د افغانستان د ناپیلي بهرني سیاست د ګټو په اړه یو علمي او څیړنیز سیمینار جوړ شو. د علومو اکاډمۍ د سیمه ییزو څیړنو په مرکز کې د اسلامي امارت د بیلابیلو ادارو مسؤلینو او پوهانو په همدې موضوع په جوړ شوي سیمینار کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ د مثبتو او ښو اړیکو د ارزښت په اړه خبرې او ویناوې وکړې. د علومو اکاډمۍ مسؤلینو وویل چې دا ډول څیړنې کولی شي د ټولنیز ژوند او د هیواد د بهرني سیاست اصلي لارې چارې پیدا شي. دغه سیاست یو کار په صحیح طریقه سره انجامول، یو کار په ښه طریقه سره کول، د هر مشکل لپاره لاره د حل پیدا کول، د دغو هغه کلیات، اصول، مبادی، مبناګانې ټول په قرآن او په حدیث او په فقه کې پراته دي. خو له دغو نه موږ خبر سو او دا راوڅېړو، راویسپړو، نو بیا به زموږ سیاستونه ډېر کامیابي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په خپلو خبرو کې وویل چې د هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو د ټینګښت لپاره د ډول سیمینارونه ځانګړی ارزښت لري او باید د بهرنیو هیوادونو پوهان هم د ډول سیمینارونو ته دعوت شي. درباره همچنین موضوعات مختلف و مهم وقتاً فوقتاً سمینارهای تدویر گردد تا محققین ما و حتی محققین از کشورهای همسایه و بیرون نیز دعوت شوند، درباره موضوعات مهم و مختلف اظهار نظر بکنند، تحقیقات صورت بگیرد. در نتیجه تحقیقات ما راههای مثمر و مفید را پیش رو بگیریم. ښاغلي حنفي زیاته کړه افغانستان د نړۍ له ټولو هیوادونو سره ښې او حسنه اړیکې جوړول غواړي او د کوم هیواد په داخلي چارو کې لاسوهنه نه کوي. موږ د ګاونډیو هیوادونو آبادی غواړو، له هغوی هم همدا ډول هیله لرو. امارت اسلامی افغانستان با همه همسایه ها روابط خوب و حسنه می خواهد و به امورات داخلی آنها هیچ گونه مداخله نمی کند و همچنان با همه کشورهای منطقه و فرامنطقه بر اساس احترام و تعامل متقابل روابط نیک و حسنه می خواهیم و از آنها هم می خواهیم که با امورات داخلی ما مداخله نکنند. ما هیچگاه آبادی خود را در تخریب همسایه ها نمی خواهیم. ما میخواهیم که ما هم آباد باشیم، آنها هم آباد باشند. د اسلامي امارت دغه لوړپوړي چارواکي زیاته کړه چې موږ له بهرنیو میشتو هیوادوالو غواړو چې خپل هیواد ته راستانه شي او په عزت سره په خپل هیواد کې ژوند وکړي. همه افغانها به حیث یک برادر در کشور عزیز خود زندگی داشته باشند. حقوق همه آنها در چوکات شریعت اسلامی محفوظ است. حتی وطندارهای اهل هنود ما که در اینجا هستند یا سیک هایی که در اینجا زندگی میکنند، حقوق آنها کلاً در اینجا محفوظ است. اسلام برای از اونها بسیار حقوق زیاد داده است. حتی دماؤهم که دماء اینا گفته شده است و فامیل از اونها، آبرو و حیثیت از اونها، ملکیت و پراپرتی از اینها کلاً در چوکات شریعت اسلامی محفوظ است. په دغه څیړنیز سیمینار کې د بهرنیو چارو وزارت استازو هم ګډون کړی و او د افغانستان بهرني سیاست په اړه یې وویل چې اسلامي امارت د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د مثبتو اړیکو ټینګښت ته ژمن دی او له نورو هیوادونو هم دا ډول هیله لري. افغانستان اسلامي امارت بهرنی سیاست د افغانستان د معنوي ارزښتونو او ملي ګټو په محور څرخي. موږ د خپلو اصولو له مخې د افغانستان له خاورې د بل هیڅ هیواد امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته د تهدید اجازه نه ورکوو، خو په ورته وخت کې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا نقض کړي. د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالباقي حقانی وویل چې انسانان ټولنیزو او مثبتو اړیکو پاللو ته اړتیا لري او د اسلام سپېڅلی دین هم موږ ته دا ډول ارشادات لري. دا د اسلام د ټولو احکامو خلاصه ده او دا د انسان د فطرت تقاضا ده هم ده. انسان د نورو انسانانو کومک ته محتاج دی
په کلی کې انسانان یو تر بل سره محتاج دي، قومونه یو تر بل سره محتاج دي، دارنګې هیوادونه یو تر بل سره محتاج دي. نبی کریم علیه السلام چې کله په مکی دور کې د دعوت سلسله شروع کړه، د حضور علیه السلام د دعوت سرحد معلوم نو. د حضور علیه السلام دعوت ټولو انسانانو ته، د حضور علیه السلام نبوت دا نړیوال نبوت. کوم کتاب چې الله تعالی حضور علیه السلام ته ورکړی هغه هم نړیوال کتاب دی. په دغه څېړنیز سیمینار کې ټینګار وشو چې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره د ښو اړیکو د ټینګښت لارې چارې دې پیاوړې شي او له نړۍ سره د ګټورې او مثبتې سیاسي اړیکې وپالل شي. شبنم وزیری، ټایم نیوز، د علومو اکاډمۍ، کابل.